بسم الله الرحمن الرحیم. زما قدرمنو پښتنو ورونو کتونکو، زه نن ډېر خوشحاله یم چې موږ سره بخزمان قایل صاحب د بټګرام د سیمې د هزارین هغې تشریف راوړو. دلته کې موږ سره راغی، نو د دې راتګ ته زه په خیرالي یم او ډېر مشکور یم چې دوی راله او دلته کې خپل وخت یې وباسه او دلته کې موږ سره راله مردان ته. او د کامل صاحب چې زمونږ د ادب د اسمان یو ځلنده ستوری دی، نو د دې چې کوم کاوشونه دي نو هغه یو نه دی چې هغه زه وشمارم، خو بهر کې دونه په لنډو لنډو به ووایم چې زمونږ د ادبي دنیا یو ښه سرخیل دی. خوا زمونږ د دې ینګ چې کوم کل دی د هغوی ذهني چې کوم روزنه د دام کوي، ورسره د دې ته الله تعالی چې کوم د کمپوزینګ کم ماده خدای پاک دیږي ایښې ده، نو دا هم ورسره کوي. ورسره یو ښه میلمه دوستي هم لري. د پښتو هغه اصول چې کوم زمونږ د پښتني روایات دي په هغې باندې پوه دی. نو په دغه اړه باندې زه د کایل صاحبو او د سلیمان کامل صاحبو د دواړو ډېر مشکور یم چې ما هم پکې څه نه څه د ویلو موقع راکړه. د مورنو ژبو هغه په مناسبت سره نن موږ یو ځای شوي یو. په دغه اړه باندې به هم د کامل صاحب نه څه خبره اورو. خو بار کې بیا لومبي اول زه د دې د شاعرۍ چې کوم نمونه ده نو هغه د دې په خوله باندې به تاسو ته زه اورم، په خپله به دې وایي. نو لومبي به کلام ووایي او بیا به ورپسې د دې موقع په مناسبت باندې څو خبرې دا به وکړي. نن زه په دې خوشحاله یم چې د دواړه ملګري د پښتو ادب پوهان او ډېر ښه انسانان چې د ژوند جواک پښتني روایاتو نه خبر دي زما راغله او ما له دا موقع راکړه چې تاسو سره دوه څلور خبرې وکړم په دې یادګاره موقع باندې. نو زه د دې ته ډېر تشکر او ډېر احترام ورته لرم. د کلام غوښتنه رانه کړې ده، نو که دې اجازت کوي نو یو څو شعرونه به شریک کوم. خادم صاحب شعر دی: په ژوند کې که مې څه هم د قرار نه ښکارېدل، په ژوند کې که مې څه هم د قرار نه ښکارېدل، په مخ مې د خفګان اډو آثار نه ښکارېدل. په ژوند کې که مې څه هم د قرار نه ښکارېدل، په مخ مې د خفګان اډو آثار نه ښکارېدل. ما یو تن ته هم نه کو اظهار د خپل زړګي، ما یو تن ته هم نه کو اظهار د خپل زړګي، یاران مې په ظاهره بې اعتبار نه ښکارېدل. ما یو تن ته هم نه کو اظهار د خپل زړګي، یاران مې په ظاهره بې اعتبار نه ښکارېدل. او د خپلې حوصلې په ډاډ ولاړ نو مطلم، د خپلې حوصلې په ډاډ ولاړ نو مطلم، دې دشته کې کپلونه د دلدار نه ښکارېدل. د خپلې حوصلې په ډاډ ولاړ نو مطلم، دې دشته کې کپلونه د دلدار نه ښکارېدل. چا څه کول په ما چې بیکار پسې بوتلم، چا څه کول په ما چې بیکار پسې بوتلم، چې ما سره په لاسو کې اوزار نه ښکارېدل. چا څه کول په ما چې بیکار پسې بوتلم، چې ما سره په لاسو کې اوزار نه ښکارېدل. زه ښه ده د اقرار د ضابطې نه وم پابند، زه ښه ده د اقرار د ضابطې نه وم پابند، زه ښه د نتایج د انکار نه ښکارېدل. زه ښه ده د اقرار د ضابطې نه وم پابند، زه ښه د نتایج د انکار نه ښکارېدل. او دا خلک چې اعلان د یم ګڼلې تر تلیو، دا خلک چې اعلان د یم ګڼلې تر تلیو، دا خلک د عزت او د وقار نه ښکارېدل. او خزان دا خلک چې اعلان د یم ګڼلې تر تلیو، دا خلک د عزت او د وقار نه ښکارېدل. خزان را سره سم د چوتي یار په مخه تله، خزان را سره سم د چوتي یار په مخه تله، موسم سره اسباب چې د بهار نه ښکارېدل. خزان را سره سم د چوتي یار په مخه تله، موسم سره اسباب چې د بهار نه ښکارېدل. او کامله چې پام را ګرځولې وې د خلکو، کامله چې پام را ګرځولې وې د خلکو، قابل د دې خبرې ستا اشعار نه ښکارېدل. ډېره مهرباني کوم ودان، مننه. کامل صاحب ډېره مننه، تاسو ډېرې ګټورې خبرې موږ ستاسو نه اورېدې.
مورنۍ ژبه په شته بچو کې ژاړي ګنې هر پښتون بچې کاتب شو